السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، د یا قهارو وظیفه در سره شریک کوم. یا قهارو سینم دی الله تعالی یو داسې نوم د داسې پرتاثره داسې طاقت پکې پروت ده. د دې وظیفه سی وکي ان شاء الله ډیر هغه څه به پلاس درسي کم سی په ډیر وخت تاسو ته نه ملاویدل. هغه د دنیا نعمتونه چې تاسو غواړئ الله تعالی یې درکوي. او دا وظیفه دوستانو د مازیګر او د ماښام د لمانځه تر مابین وکړي، ځکه چې په دغه وخت باندې د الله تعالی جل جلاله د دې نوم ورد کول، د دې نوم وظیفه کول، د الله تعالی رحمت په جوش راځي پر انسان باندې چې الله تعالی کله ورحمیږي، بیا یې ټول هغه چپه کارونه سمیږي، بیا یې ټول هغه دعاګانې قبلیږي، بیا یې د زندگی ټول مشکلات الله تعالی ورحل کوي. نو لہذا دوستانو دغه وظیفه ده په پابندي سره یا پر هغه وخت باندې وکړي کم سی زنن درته ښایم. د دې وظیفې ورد، د دې وظیفې عمل داسې وکړي، دا وظیفه پر هغه طریقه باندې وکړي کم سی هغه طریقه نن زه درته ښایم. ان شاء الله دعاګانې به راته وکړي، ستاسو په زندگی به تاسو داسې کراشماتي وظیفه نه وي لیدلې او نه به مو کړې وي لکه نن چې زه له تاسو سره شریکه کوم. د الله تعالی ډیر نومان دي، د الله پاک جل جلاله نومان ټول فرتاثره دي، په هغو کې زیات قدرت زیات طاقت پکې پروت چې د انسان عقیده مضبوطه وي، د انسان توکل پر الله باندې ډیر زیات وي. بیا هغه انسان چې د الله تعالی هر نوم د هر حاجت لپاره ووایي، الله تعالی هغه حاجت ورپره کوي. د هر مشکل د حل کولو لپاره انسان ووایي، الله تعالی هغه مشکل حل کوي، ځکه چې یوازې چې د انسان مشکلات حل کوونکی د هغه الله تعالی ده. نن چې موږ او تاسو په زندگی کې داسې ناکام یو، داسې شاته یو، وجه هم دا ده چې موږ او تاسو پر الله باندې بروسه نسته، موږ او تاسو پر الله باندې یقین عقیده مضبوطه نه ده، توکل می کمزوری ده. نو څومره چې د انسان توکل کمزوری وي هغومره به د انسان په زندگی کې مثلا مشکلات وي. څومره چې د انسان پر الله باندې عقیده کمزوری وي د مسلمان، هغومره به د انسان کارونه خامخا په دنیا کې کمزوری وي. الله تعالی څخه بغیر د انسان په وس او قدرت کې هیڅ نسته، هیڅوک دا نسی کولی چې د انسان مشکل دی حل کی. بنده کوشش کوي د بل در ته ځي، له بل مسلمان څخه مثلا هغه ته احتیاج کوي، هغه ته لاس پورته کوي. نو تر بل احتیاج بل ته لاس پورته کول، له بل څخه د حاجت پوره کول، له بل څخه کومک غوښتل، تر دې دا ډیره بهترینه خبر ده او دا ډیر بهترین کار د سراسي د الله تعالی په در کې لاس پورته کې الله تعالی ته، ځکه چې الله تعالی د انسان کارونه ډیر زر ورسموي. کله چې د انسان دعا الله تعالی قبول کړي، کله چې انسان الله تعالی ته نږدې شي، نو هیڅوک د مشکل نشي حل کولی، نه پیر نه ولی نه بزرگ، خو الا ماشاءالله په داسې طریقه سره بیا کېدلی شي چې ته یو پیر، یو بزرگ، یو ولی د الله تعالی، یو دوست د الله تعالی او الله تعالی ته شفیع کې وسیله کې، یا الله د دې په برکت سره زما دا مشکل را حل، د دې په برکت سره د دغه لرویه دا پر تا ډیر ګران ده او ستا محبوب ده، یا الله د دې په برکت سره زما مشکل را حل کې بیا کېدلی شي. ځکه چې الله تعالی د خپل نازولو بندگانو هغه احتیاج چې مثلا چې هغه پیش کې ورته وسیله کې د انسان هغه مثلا حاجت بیا پوره کیږي، انسان هغه ناز الله تعالی بیا پوره کوي. کله چې ته یو دوست الله تعالی والا ته شفیع کې او وسیله کې. نو لہذا دوستانو دغه وظیفه طریقه درته ښایم او دا یو نوم دی الله تعالی چې یا قهارو د الله تعالی ته شفیع کې. ان شاء الله په دنیا کې به د الله تعالی له قهر له غضب له ذلت له دې ټولو وساتي، او په آخرت کې خو به یې کامیاب دی د یو نوم په برکت سره. په آخرت کې به د الله پاک جل جلاله له هغه سختو مشکلاتو څخه وساتي، او په دنیا کې به د هم الله تعالی له قهر څخه وساتي، او د قهر په څپېړه د قهر په څپلاخه به د هیڅ کله نه ووایي. او هغه دا وظیفه د هغه چا لپاره هم داسې مثلا له دښمن څخه په وام کې وي، یا مثلا د بل چا څخه د خپل کاروبار په ډار کې وي په وام، یا د اولاد په وهم کې وي،
مثلا یا د زندگی پر خپل ځان باندې ویریږي د دې لپاره هم دا وظیفه کولی سي. الله تعالی به ستاسو هغه دښمن د قهر په چفلاخه باندې ووایي، هېڅکله به بیا ستاسو مقابله ونه کړي. نو دوستانو د وظیفې طریقه دا ده، کله چې له لمانځه نه فارغه سواست کوشش وکړئ له هغه ځای نه مه ولاړېږئ، د مازدیګر له لمانځه نه بعد نو د دې وظیفې ورد شروع کړئ. ټول سوچ او یقین ټول دې ته راوګرځوئ چې مثلا له دنیایي کارو څخه پر دې باندې یقین راواړوئ، سوچ او ذهن و ګمان چې یا الله ته هر مشکل حل کوي، یا الله ته قهار ذات یې، یا الله ته مهربانه ذات هم یې، یا الله ته د انسان هره دعا قبلوي. پر دې باندې ټول او سوچ او فکر مثلا له دنیاوي کارو څخه راوګرځوه، د دې وظیفې ورد شروع کړه. اولین درې واره درود شریف ووایه، کله چې درې واره درود شریف ووایئ له هغه نه بعد دا وظیفه 400 واره ووایه، یا قهارو یا قهارو یا قهارو، داسې 400 واره دې وویله. له هغه نه بعد بیا درې واره درود شریف ووایه، پر ځان یې جوف کړه، خپله دعا وکړه د حاجاتو د مشکلاتو د حل کولو لپاره او د دښمن د ناکامي لپاره. انشاءالله دا وظیفه به دې رنګ راوړي، ډېره پرتاثر ده او هغه څه چې دې غوښتو هغه به الله تعالی دې وظیفې په برکت سره درکړي. الله تعالی دې وکړي دوستانو چې دا وظیفه تاسو وکړئ، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. پر الله تعالی مو سپارم. السلام علیکم ورحمت